بسم الله الرحمن الرحیم. نن به مونږ د آسان منطق څلورم سبق وایو. راځئ چې د ټولو نه اول د علم د اضافې دپاره قرآني دعا ووایو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. تدین رستو با یو پیر سوره فاتحه شریف او درې پیر سوره اخلاص شریف تلاوت کو او خپل اساتذه کرامو ته به د دې سال ثواب کو. دې سره به ان شاء الله تعالی زموږ په علم او عمل کې برکت واچي. نننی درس د دلالت وضع او د دلالت د قسمونو باره کې دی. د دلالت تعریف: فهم ته د یو شی پر راتلو سره چې بل شی راشي نو دې ته دلالت ویلی شي. شی اول ته یعنې لومبنی شی چې ذهن ته راشي دې ته دال او شی ثانی ته مدلول، یعنی فهم ته چې دویم شی راشي دې ته مدلول ویل کېږي. او د دال او د مدلول په مابین کې چې کوم تعلق دی دغه تعلق ته دلالت ویل شي. مثلا د لوګي په علم سره چې د اور علم فهم ته راشي نو دا د لوګي دلالت شو په اور باندې. دا لوګي دال دی او اور مدلول دی، او د لوګي او د اور دا تعلق چې دی دې ته دلالت ویل کېږي. دلالت قدرتی طور باندې او انساني وضع دواړو سره کېدی شي. د وضع تعریف: یو شی د بل شی دپاره مقررول یا یو شی د بل شی دپاره خاص کولو ته وضع ویل کېږي. شی اول ته موضوع، شی ثانی ته موضوع له، یعنې کوم لومبنی شی چې مونږه مقرر کو هغې ته موضوع، او شی ثانی ته یعنی چې د چا دپاره مقرر شي هغې ته موضوع له، او د موضوع او د موضوع له د تعلق ته وضع ویل شي. مثلا لفظ زید مونږه د ذات زید دپاره وضع کو، یعنی لفظ زید مونږه د ذات زید دپاره خاص او مقرر، د خاص کولو ته او مقرر کولو ته وضع ویل شي. وضع لره انساني خاص کول لازم دي، یعنی دا وضع به خامخا انسان کړي، خو لیکن دلالت په قدرتی طور باندې هم او انساني وضع او انساني مقرر کولو سره هم کېدی شي. وضع لره انساني خاص کول لازم دي، جبکې دلالت قدرتی طور باندې هم او انساني مقرر کولو باندې هم کېدی شي. په دې وجه باندې وضع خاص ده او دلالت عام دی، یعنی هر وضع کې دلالت موجود وي لیکن هر دلالت کې وضع لازم نه ده. د دلالت قسمونه: دلالت دوه قسمونه لري. یو ته دلالت لفظیه ویل کېږي او دویم ته دلالت غیر لفظیه ویل کېږي. راځئ چې د دې دواړو قسمونو تعریفونه او نور قسمونه زده کړو. دلالت ته د دې تقسیم شوی دی دلالت لفظیه ته او دلالت غیر لفظیه ته. دلالت لفظیه داسې دلالت چې دال یې لفظ وي. مثلا د لفظ زید دلالت په ذات زید باندې. تاسو وګورئ لفظ زید دا دلالت کوي په ذات زید باندې، نو دې قسمه دلالت ته دلالت لفظیه ویل کېږي. دلالت غیر لفظیه دا داسې دلالت دی چې دال یې لفظ نه. مثلا د لوګي دلالت په اور باندې. تاسو وګورئ لوګي دا دلالت کوونکی دی په اور باندې، نو لوګي دا غیر لفظ دی، لہذا دا دلالت غیر لفظیه شو. د دلالت لفظیه قسمونه: دلالت لفظیه په درې قسمه دی. لومبنی قسم ته دلالت لفظیه وضعیه ویل کېږي، دویم قسم ته دلالت لفظیه تبعیه ویل کېږي، دریم قسم ته دلالت لفظیه عقلیه ویل کېږي. دلالت لفظیه وضعیه دا داسې دلالت دی چې دال یې لفظ وي او دا دلالت د وضع د وجې نه وي. مثلا د لفظ زید دلالت په ذات زید باندې. دلالت لفظیه تبعیه دا داسې دلالت دی چې دال یې لفظ وي او دلالت د طبیعت د تقاضې د وجې نه وي. مثلا د اخه دلالت د سړي په سینه کې په درد باندې. دلالت لفظیه عقلیه دا داسې دلالت دی چې دال یې لفظ وي او دلالت د عقل د تقاضې د وجې نه وي. مثلا د دیوال نه شاته اورېدونکي لفظ دیس دلالت په خبره کوونکي باندې. نو ګوره چا چې د لفظ دیس د دیوال نه شاته واورېدو نو هغه ته دا معلومه شوه چې د دیوال نه شاته څوک خبره کوونکي شته، او دا لفظ دیس یې ځکه استعمال کړی دی چې که زید و نو دې کې به بیا دوه دلالتونه، یو به د زید دلالت په ذات زید باندې
او یو به د لفظ زید دلالت په هغه خبره کوونکي باندې و چې د هغه د خولې نه به دا کلمه راوتې وه. دلالت لفظیه په 3 قسمه دي: دلالت لفظیه وضعیه، دلالت لفظیه تبعیه، دلالت لفظیه عقلیه. د دلالت غیر لفظیه 3 قسمونه دي. لومبني ته دلالت غیر لفظیه وضعیه ویل کیږي، دویم ته دلالت غیر لفظیه تبعیه ویل کیږي، دریم ته دلالت غیر لفظیه عقلیه ویل کیږي. دلالت غیر لفظیه وضعیه دا داسې دلالت دی چې دا لفظ نه وي او دا دلالت د وضع د وجې نه وي. مثلا د نقش زید دلالت په لفظ زید باندې، یعنی چې په پاڼه باندې زا یا دال تدې دا نقوش ولیکل نو دا غیر لفظ دی. تدخل غیر لفظ دلالت بیا په لفظ زید باندې دی قسم دلالت ته دلالت غیر لفظیه وضعیه ویل کیږي. دلالت غیر لفظیه تبعیه دا داسې دلالت دی چې دال یې لفظ نه او دا دلالت د طبیعت د تقاضې د وجې نه وي. مثلا د اس د مخصوص اواز دلالت د غیا په طلب باندې. دلالت غیر لفظیه عقلیه دا داسې دلالت دی چې دا لفظ نه او دلالت د عقل د تقاضې د وجې نه وي. مثلا د لوګي دلالت په اور باندې. په دې مثال موږ ولیدو ګوره دا لوګي دی دا په اور باندې دلالت کوي. دا لوګي غیر لفظ دی او تدې دا دلالت موږ د عقل نه معلومو. دلالت غیر لفظیه هم په 3 قسمه دي: دلالت غیر لفظیه وضعیه، دلالت غیر لفظیه تبعیه او دلالت غیر لفظیه عقلیه. مناطقه بحث د دلالت لفظي وضعی نه کوي ځکه چې دا دلالت په هر حال کې یو شان دي او هر چې دلالت تبعی دی او یا دلالت عقلی دی نو د دې نه مناطقه بحث نه کوي ځکه چې طبیعت په مابین د اشخاصو کې مختلف وي او عقول هم په مابین د افراد او اشخاصو کې مختلف وي. نو د دې نه بحث ګران شي. یو شخص په د یو طبیعت مالکی او دویم شخص په د بل طبیعت مالکی. یو شخص په کم یا زیات عقل لري او بل شخص په کم یا زیات عقل لري. نو مناطقه ځکه د دلالت عقلی او دلالت تبعی نه بحثونه نه کوي چې د یو شخص په طبیعت او په عقل کې به یو شانتي خبرې او بل شخص په د هغې نه بل مطلب اخذ کی. نو په دې وجه د دلالت تبعیونه او د دلالت عقلیونه بحث مناطقه نه کوي. اوس راځي چې یو څو سوالونه حل کو. د نقش انسان دلالت په انسان باندې دا دلالت غیر لفظي وضعي دی ځکه چې الف نون سین الف نون کله موږ په کاغذ باندې ولیکو تدې دا نقش جوړ کو نو دا غیر لفظ دی لہذا تدې دا دلالت هم غیر لفظي دی او چونکې دا وضع شوی دی د لفظ لپاره هیڅ دا د الف نقشه د نون نقشه سین او الف او نون تدې دا نقشه د خاص حروف لپاره وضع کړی شوی ده لہذا تدې دا دلالت په غیر لفظي وضعي وګرځي. د انساني اتروشي دلالت په زکام باندې یعنی یو سړی ستا په مخ کې اتروشي وکړو نو دا دلالت غیر لفظي تبعی دی ځکه چې د اتروشي دلالت بعضې وخت په زکام باندې کی او دا غیر لفظي دی ځکه چې اتروشي دا لفظ نه دی یعنی دا اتروشي د حروفو نه دی جوړ. د اوښکو دلالت په غم باندې دا دلالت غیر لفظي تبعی دی ځکه چې د غم د وجې نه د انساني سترګو نه اوښکې بهیږي نو دا دلالت غیر لفظي تبعی شو. د باران دلالت په وریځې باندې دا دلالت غیر لفظي عقلی دی. موږ په عقل باندې دا معلومو دا باران چې را شروع دی دا به د یو وریځې نه راوریږي لہذا دا دلالت غیر لفظي عقلی دی. د خبرې دلالت په معنی باندې دا دلالت لفظي وضعي دی ځکه چې خبرې مونږ کو نو د هر حرف او د هر لفظ یو خاص معنی مونږ وضع کړی ده. دا خبرې مونږ په خولې باندې کو یعنی ما یتلفظ به الانسان ورته راجع دی دا دلالت لفظي وضعي دی. د خبرې دلالت په خبره کوونکي باندې دا دلالت لفظي عقلی دی ځکه چې موږ د عقل نه دا معلومو چې دا خبره د یو خبره کوونکي د خولې نه راځي. د دیوال نه شاته د دیز دلالت په انسان باندې دا دلالت لفظي عقلی دی ځکه چې کله موږ د دیوال نه شاته دیز لفظ واورېدو نو د دیز لفظ دا دلالت وکړو چې دا دیز لفظ ویونکی څوک شته لہذا دی دلالت ته دلالت لفظي عقلی ویل کیږي. د نور د رڼا دلالت په نور باندې دا دلالت غیر لفظي عقلی دی
غیر لفظي په دې وجه دی چې د نور رڼا لفظ نه دی، ځکه چې موږ د نور رڼا نه د عقل په ذریعه دا معلومو چې نور راختلی دی. د دیوال نه شاته د اواز دلالت په ژوند د انسان باندې دا دلالت لفظي عقلي دی. دا مثال هم د هغه لفظي دیز د سوال په شانتې دی. د سور بلب دلالت د گاڑی په ودرېدلو باندې دا دلالت غیر لفظي وضعي دی، ځکه چې په ټریفیک قوانینو کې موږ دا سور بلب د دې دپاره وضع کړی دی چې په دې باندې به ډریور ګاډي ودري. د شاګردانو د ودرېدلو دلالت د استاد پر راتلو باندې دا دلالت غیر لفظي وضعي دی. غیر لفظي خو ځکه دی چې ودرېدل د شاګردانو دا لفظونه نه دي، او وضعي ځکه دی چې زموږ په علاقو کې د خپل استاد په احترام کې ودرېدل دا مونږه وضع کړی دي. د نقش قلم دلالت په قلم باندې یعنی په لفظي قلم باندې دا دلالت غیر لفظي وضعي دی. دا نقش قلم دا مونږه وضع کړی دی او دا غیر لفظ دی د لفظي قلم دپاره. د سرعت نفس دلالت په تبه باندې یعنی د یو سړي چې تبه او ټمپریچري نو ته د نفس په تیزه باندې چلیږي، دې ته دلالت غیر لفظي تبعي ویل کېږي. غیر لفظي ورته ځکه وایو چې د نفس دا تیزوالی دا الفاظ نه دي، او طبعي ورته ځکه وایو چې دا د تقاضې د طبیعت د وجې نه دي. د مخ د سوروالی دلالت په شرمېدو باندې دا دلالت غیر لفظي تبعي دی. غیر لفظي ورته ځکه وایو چې د مخ سور کېدل دا لفظ نه دي، او طبعي ورته ځکه وایو چې د شرمېدل دا د طبیعت د تقاضې د وجې نه دي. د مخ د زیړوالي دلالت په خوف باندې دا هم دلالت غیر لفظي تبعي دی. دا سوال په شان د مخکنی سوالونو دی. د محراب دلالت د قبلي په طرف باندې دا دلالت غیر لفظي وضعي دی. غیر لفظي ځکه دی چې محراب دا لفظ نه دی، یعنی د محراب دا بناوټ چې مونږ جوړ کړی دی دا لفظ نه دی، او وضعي ځکه دی چې د دې دا بناوټ چا انسان وضع کړی دی جوړ کړی دی. د لیکلی شوي لفظ دلالت په ویلی شوي لفظ باندې دا دلالت غیر لفظي وضعي دی، یعنی لیکلی شوي لفظ چې دی دا نقش دی، نو ته دغه نقش دلالت په ویلی شوي لفظ باندې چې کوم لفظ وایو دا بیا لفظ دی، نو دا دلالت غیر لفظي وضعي دی. د سترګو د زیړوالي دلالت په زیړی مرض باندې دا دلالت غیر لفظي تبعي دی. د سترګو زیړوالی دا لفظ نه دی، په دې وجه دا دلالت غیر لفظي شو، او زیړی مرض دا د انساني طبیعت د تقاضې د وجې نه، لہذا دا دلالت غیر لفظي تبعي شو. د مصنوع دلالت په صانع باندې یا دا سوال داسې هم کېدی شي چې د مخلوق دلالت په خالق باندې نو دا دلالت غیر لفظي عقلي شو، چونکې دا مصنوع دا لفظونه نه دي، لہذا دا غیر لفظي شو. او مونږ په عقل باندې دا معلومو چې دا کائنات د ځمکه اسمان دا موجود دي، او دې څیزونو لا وجود ورکوونکي یو ذات شته، لہذا دا دلالت غیر لفظي عقلي دی. د مینارو دلالت په مسجد باندې دا دلالت غیر لفظي وضعي دی. مینارې مونږ جوړې کړي نو دې سره زمونږ وضع شاملې، او مینارې دا لفظونه نه دي، یعنی دا د انساني زبان او د خولې نه نه راځي، نو په دې وجه دا دلالت غیر لفظي وضعي دی. د اذان دلالت په دخول وقت نماز باندې دا دلالت لفظي عقلي دی. که تاسو ته زما ته د کوشش نه څه فایده حاصلېږي نو مهرباني وکړئ چې ما ته دعا وکړئ چې الله تعالی محض په خپل فضل و کرم سره زما سینه د خپل عشق و محبت نه د جناب رسالت مآب صلی الله علیه و آله و ازواجه وسلم د عشق و محبت نه او د قرآن کریم د عشق و محبت نه ډکه کړي. زما خاتمه بالایمان وکړي، په ورځ د قیامت بغیر د څه حساب کتاب نه عمل نامه خلاص کې راکړي او جنت ته مې داخل کړي. آمین بجاه سید الانبیاء والمرسلین صلی الله علیه و آله وسلم.